السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمین و عیسوي یا میلادي کال رانوی کېدونکی دی. بعضې مسلمانان ناخبره وي دغه د عیسویانو د اختر په ورځ باندې چې دغه عیسوي کال رانوی سي، دا د دې د اختر ورځ ده. په دې کې خوشحالیانې کوي او بعضې مسلمانانو کالي نوي جوړ کړي په دغه ورځ یې اغوندي. بعضې مسلمانان د عیسویانو دغه د اختر په ورځ باندې خوشحالیانې کوي او د دوی سره په مناسباتو کې شراکتونه کوي. خو شریعت موږ ته څه فیصله راکوي؟ موږ خو مؤمنان یو، د الله جل جلاله د دین پایبند یو چې الله جل جلاله او د الله رسول کومه فیصله موږ ته په لاس راکوي هغه زموږ قبوله ده، په هغه باندې به عمل کوو. د سورة الفرقان په 2 آیات کې الله جل جلاله د مؤمنانو صفت تاسې راته کوي. والذین، دا مؤمنان هغه انسانان دي چې دوی نه حاضریږي هغه اعیاد المشرکین، یعنی هغه اخترانو ته د کافرانو. د آیات مبارک 2 تفسیره علماء کرام کوي. والذین، دا مؤمنان هغه انسانان دي چې دوی شاهدی د زور نه وایي، د درواغو شاهدی نه وایي، د زور شاهدی نه وایي. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې هغه رئیس د مفسرینو دی د قرآن په معنا باندې، چې ډیر فوهو غټ مفسر په امت کې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دی. هغه دغه آیات ترجمه داسې ورکوي چې هغه ښه مؤمنان هغه دي چې هغه آیات او هغه اخترانو لره د مشرکانو د کافرانو نه ور حاضریږي. تفسیر در المنصور صفحه 226 جلد نمبر 11. نو په دغه ورځو کې بعضې مؤمنان ناخبره وي، ورځي د عیسویانو او خوشحالیو ته د دوی مناسباتو ته ورځي، خوشحالي ښکاره کوي. او الله جل جلاله منع کړی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه. روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه چا که د یو قوم صبر ډیر کوي په ورځ قیامت په هغه کې راپورته کیږي. او بل روایت راځي که دې د کم قوم سره مشابهت وکړي په ورځ قیامت په هغه قوم کې راپورته کیږي. نو مؤمن د پاره الله جل جلاله 3 اختران ورکړي دي. 2 اختره په کال کې راځي چې یو کوچنی اختر دی، یو لوی اختر دی. یو اختر د ټول مؤمنانو د پاره په هفته کې راځي په 7 ورځې کې چې هغه د جمعې مبارکې ورځ ده. دا هم هغه اختر د مؤمنانو دی، ځکه مؤمن باید صفا لباس واغوندي او غسل وکړي د جمعې د ورځې. نو دغه 3 اختره مؤمنانو ته الله جل جلاله ورکړي دي. داسې یې ورکړي دي چې په دغه ورځو کې که د جمعې ورځ ده، که د لوی اختر ورځ ده، که د کوچني اختر ورځ ده، په دغه ورځو کې الله جل جلاله پر مؤمنانو یو عظیم رحم و فضل کرم کوي. هغه فضایل جمعه کې درته تیر سول، دغه د جمعې مبارکې په فضایلو کې چې په د جمعې په ورځ باندې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان له اور څخه ازادوي هره جمعه. نو اختر خو اصلي هغه دی چې انسان الله ورپکښې راضي که هر هغه ورځ چې مؤمن الله راضي که هغه ورځ د مؤمن لپاره اختر ده. دا چې د الله جل جلاله رسول 3 ورځې موږ ته ټاکلي دي، کوچنی اختر، لوی اختر او په هفته کې 1 ورځ د جمعې، دا د مؤمنانو د پاره د رخصتۍ ورځې دي، د مؤمنانو د پاره د لباس بدلولو ورځې دي چې مثلا ښایسته لباس کې واغوندي. نور دغه چې د کافرانو اخترونه دي لکه دغه عیسوي کال په رانوي کېدو باندې دوی خوشحالي کوي، یا د نوروز میلې دا ټول هغه څه دي چې شریعت موږ ته منع راکوي. شریعت موږ له دې څخه منع کوي، نه مو ورپرېږدي. مؤمن به مکلف د شریعت وي. هغه مؤمن چې د شریعت پایبندي نه کوي بس وایي دا نو څه پروا لري چې کم په دې نیت باندې ورسره خوشحالي کوم چې نو د دوی اختر دی زه خپله خوشحالي کوم. نه، په دغه ورځ باندې د دې د خوشحالۍ ورځ ده، د دې اختر دی، ته د دې صف مه ورډېروه، ځان په دې مه ورګډوه. ګوره الله جل جلاله په قرآن کې بار بار
د کافرانو په حق کې فرمایي چې دا زما دشمنان دي. نو چې کافران د الله دشمنان سول او الله خپل په قرآن کې وایي زه ولی د مؤمنانو یم، دوست د مؤمنانو یم او مؤمنان زما دوستان دي. نو چې موږ د الله دوستان یو، ځان مؤمنان بولو، مسلمانان ځان بولو، نو موږ خو به هغه څه کوو چې الله جل جلاله په راضي سي. موږ به هغه څه کوو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په راضي سي. نو دغه د دې په اخترانو کې شراکت کول، د دې په اخترانو کې ونډه او برخه اخیستل، د دې په اخترانو کې لباسونه ښایسته اغوستل، د دې په اخترانو کې چټي کول، بیا پارکو ته تلل، بیا د اسلامي هېوادو کې لا اوس بازارونه بند دي د دې د اخترانو په مناسبت باندې. دا ټوله هغه څه دي چې زموږ له دې نه سره غفلت دی. نو دغه عیسوي کال چې رانوی کېږي دا د عیسویانو یو اختر دی، د دې دپاره خوشحالي ده. موږ باید ځانونه نه کړو ورسره ګډ. داسې په خارج کې مسلمانان استوګن دي، هلته اوسېږي، په دغه ورځو کې دي چې د دې چټۍ وي، نو بیا دې د دې میلو ته نه ورځي، په کور کې دي تلاوت قرآن وکړي، نفلونه دي وکړي. دغه دنیا ژوند خو د دې دپاره دی چې سړی قبر په ښایسته کړي. دا د دنیا ژوند د دې دپاره دی چې سړی د دوزخ څخه په خلاص شي. دا د دنیا ژوند د دې دپاره دی چې سړی جنت لاسته ورپکښې راوړي. بیا چې مړه سو بیا نه راژوندي کېږو. دغه یو ژوند الله راکړی دی د جنت د ګټلو دپاره، د دوزخ څخه د نجات دپاره. دغه ژوند دی. نو دا چې هر څو شپې، هر څونه میاشتې، هر څونه کلونه چې پر مؤمن باندې راځي، هغه باید آخرت ذخیره ورپکښې برابره کړي. دا چې بعضې انسانان وایي ټول کال په بزنس او په کاروبار اخته وم، بس دا اوس د دوی عیسوي کال چټیانې دي، بس زه ځم په منظرو په میلو باندې ځم، ستړی یم، پلانکی یم. نو چې ستړی یې، خو د الله جل جلاله په دین باندې ځان وساک، په پارکو په منظرو د دوی په اخترانو کې ځان مه وساکوه. ډېر ورونه داسې شته چې په دغه ورځو کې ځي دوبۍ ته یا ترشي میلې دي یا نورو ملکو ته ځي. نه، هغه ورونه دي دغه پیسې راواخلي، په عمره دې مصرف کړي، عمرې ته دې ولاړ سي، هم به طبیعت برابر سي، هم به الله ورسره راضي سي، هم به عبادتونه لاسته ډېر راسي. هلته یو لمونځ په څو دی. له بده مرغه زموږ لار شیطان وهلې ده. هغه څه کوو چې الله په ناراضه کېږي او بیا ځان مؤمنان او مسلمانان بولو. د مسلمانو د مؤمن د الله سره محبت وي، د الله جل جلاله په قول کې، نه د خپل نفس، نه د خپل خواهشاتو، نه د شیطان په مقتضا باندې نه روان. مؤمن د الله جل جلاله په قضا او د الله جل جلاله په دین، د الله جل جلاله په اوامرو باندې قناعت کړی وي. نو دغه ورځو کې ډېر احتیاط وکړئ. که په ورځ د قیامت الله جل جلاله پوښتنه درڅه وکوله چې ښه بدن مې درکړی و، صحت مې درکړی و، ژبه مې درکړې وه، لاس پښې مې درکړې وې، سترګې مې درکړې وې، په لیدل یې خوراک دې پکاوه، شیان دې په لاس وراخیستل، په پښو ګرځېدې، دا ما د دې لپاره درکړي وو چې ته په لهو و لعبو په بدو کارو کې استعمال کړې. او که مې د دې دپاره درکړې وله چې هغه ته زما بندګي په وکړه، زما اطاعت وکړه، ما راضي کړه. نو چې هلته بیا الله جل جلاله ته جواب نه لرو، نو راځي اوس لا کوشش وکړو چې هغه کارونه نه وکړو چې په هغه باندې الله جل جلاله راضي کېږي، ناراضه کېږي. هغه کارونه پرېږدو چې په هغه الله ناراضه کېږي. هغه کارونه باید وکړو چې په هغه باندې الله راضي کېږي. تفسیر ابن کثیر صفحه نمبر 110 جلد نمبر 6 د سورة الفرقان د 2 آیات متعلق هم دا وایي چې دغه د کافرانو اخترو ته، د دوی د خوشحالۍ ورځو ته ورتلل، دا د مؤمن سره نه دی مناسب. کامل مؤمن هغه دی چې له دغو ورځو څخه ځانونه راوګرځي، په دغو ورځو کې د دوی و محافلو، د دوی و مجالسو ته نسي ور، داسې به راځي په خارج کې به دغه کافران د مسلمانانو سره تعلقات لري، هغه به یې دعوتي چې ته راسه نن زموږ اختر دی، بس یو بهانه وکړي چې واپس نن زم مریض هم دې غاړې نه په بندېږي چې دروغ ورته وایه، که بیرېدلي چې انکار تاوان درته کوي، بس و تازه کارونه لرم. دا چې موږ یو کافر نسو خوابدی کولی، خو لیکن الله جل جلاله خوابدی کولی سو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوابدی کولی سو. دا څومره بیا وفایده زموږ. یو څوک زما همسایه کافر دی، هغه راته وایي چې راسه ما نن ډوډۍ برابره کړې ده، زموږ اختر دی راسه.
خو دی هغه کافر نسی خوابدی کولی، الله خوابدی کی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوابدی کی. دا څونه جرأت دی. او حالانکه موږ د الله بندگان یو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. الله جل جلاله بنو پر موږ قدر لري که به کافران. ولې موږ داسې کوو چې هغه د الله رضا تر پښو لاندې کو د کافر په رضا کې. د الله جل جلاله رضا د الله په اطاعت کې ده. د الله جل جلاله په قول چې څوک کوي هغه نو د الله رضا لاسته راوړي. نو محترمینو له دغو ورځو څخه ځانونه راوګرځوئ، په دغو ورځو کې د دوی سره شراکتونه مه کوئ. الله به رحمت در باندې وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.